وما قدر الله حق قدره او قدر نه دی کړی دوی د الله په لایق قدر د هغه سره یعنې څنګه چې د الله قدر پکارو داسې نه دی کړی څه جلي کړی دی شرک یې کړی دی غاړه یې ورته نه دی احکام یې نه دي منلي اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء کله چې ووي دوی نه دی نازل کړی الله په هېڅ بنده باندې څه شی دی د الله بې قدري بله کړې ده وی الله د سره څه رالیږلي نه دي اوس د مفسرینو اختلاف دی بعض وایي دا ټول صورت مکي دی سوای د دې یو صورت نه دا په منځ کې مدني دی دا ټول صورت مکي دی سوای د دې یو آیت نه وی دا مدني دی او داسې کېږي قرآن کې د صورتونه شتي چې ټول صورت مدني دی منځ کې یو څو صورتونه یو څو آیتونه مکي دي او ټول صورت چې دی مکي دی منځ کې یو څو آیتونه مدني ولې هغوی وایي دا خبره اصل کې د یهودو مبارکې ده وایي یهودو یو ورځ دا خبره کړې وه د یهودو یو عالم راغلی و د رسول سلم خواله او هغه راګیر کړی و چې تورات کې دا دي او دا دي او دا دي او تاسو خو دا وایي د ډېرې غوسې نه هغه دا وایي د سره تورات نه دی راغلی او هېڅ کتاب هم نه دی راغلی نو الله دا آیت راولي او بعض مفسرین وی اکثر مفسرین او دا واضحه قول دی وی نه دا هم د مشرکانو خبره روانه ده رسول صلی وسلم یو ورځ د مشرکانو سره بحث کو نه رسول صلی وسلم ورته وایي چې ګوره آسماني کتابونه خو تورات هم راغلی دی انجیل هم راغلی دی یوازې قرآن خو نه دی تاسو ته منکر یې تاسو ته عجیبه ښکاري د ډېر تکبر نه او بل دا چې په دې خبره کې موږ راونه نیسي وی نه تورات شتی نه انجیل شتی و هیڅ هم نشتی د سره الله کتاب را لېږلی نه دی والعیاذ بالله قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى ووایه چا نازل کړی دی کتاب هغه چې راوړی دی هغې لره موسی علیه السلام نورا رڼا وهدى للناس او هدایت دپاره د خلکو تجعلونه قراطیس ګرځوئ تاسو هغه ټوکړي ټوکړي تبدونها ښکاره کوئ تاسو بعض د هغې نه وتخفون کثیره او پټوئ ډېر هغه تورات سره تاسو دا کار وکړو و دلته اشکال لازي مشرکانو ته دا خبره څنګه کېږي دا خبره خو د یهودیانو سره لګي چې تاسو ای یهودیانو تاسو دا وایي چې الله کتاب نه دی رالیږلی نو دا تورات چا رالیږلی هغه تورات چې تاسو ټوکړي ټوکړي کړی دی ټوکړي ټوکړي کړی به څنګه دی یعنې کوم ځای چې ستاسو خوښ شوی دی خواهشاتو برابر و هغه هم منلی دی بل هم ګزار کړی نه هم دی منلی خو که مشرکانو ته دا خبره شي نو بیا به څنګه د آیت لګوو نو جواب به یې د هغې دی دا ښه واضح دی خبره د مشرکانو سره روانه وه چا رالیږلی دی هغه کتاب چې هغې ته تورات ویلی کېږي په موسی علیه السلام باندې چې هغه هدایت و نور او چې تاسو هغه ټوکړي ټوکړي کړی دی نو خطاب په منځ کې یهودو ته وشو د عام په خبرو کې هم کېږي اصل مسله د چا سره روانې او اکدم پکې څه خبره دی بل ته وشي چې هغه تاسو چې ټوکړي ټوکړي کړی یا هغه تورات چې تاسو ټوکړي ټوکړي تاسو څنګه ټوکړي ټوکړي کړی یعنې تاسو ته منکر شوئ چې د سره شتي نه ووایي که هغوی ووایي که نه الله څه شی نه دی نازل کړی تبدونها وتخفون کثیره دا خو واضح ده چې یهودو څه به ښکاره کوو او څه به او ډېرې پټ کړی دي وعلمتم ما لم تعلموا او ښودلی شوي دي تاسو ته هغه څه چې نه پوهېدئ تاسو ما لم تعلموا انتم چې نه پوهېدئ تاسو ولا آباؤکم او نه پلاران ستاسو په هغې باندې نو که یهودو ته شي الله هغوی ته تورات ښووله احسان یې پرې کړی هغوی ته منکر شو مکې مشرکانو ته شي نو ګوره الله قرآن راولېږو دا نبي درته راولېږو او هغه څه یې درته وښوو چې نه تا ته معلوم و نه ستا پلار ته معلوم
او دا احسان الله په موږ باندې هم کړی دی چې موږ ته هغه څه ښوولي دي چې هغه بغیر د الله د توفیق نه هغه چاته نه ښوی کېږي او نه میلاویدی شي نو دوی به غلي شي جواب به ورسره نه نو ته ورته ووایه قل الله ووایه الله هلته سوال وشو که نه چې چا کتاب نازل کړی جواب الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون بیا پرېږده دوی په باطلو خبرو د دوی کې چې لوبې کوي بس بیا پرېږده ته صرف د دې خبرې وضاحت ورته وکړه او نور پرېږده چې دوی په دې بکواس کې لګیا دنه وهذا كتاب انزلناه او دا کتاب نازل کړی دی موږ چې د موسی علیه السلام د کتاب خبرو شو ورسره د قرآن وموشو چې تاسو خو وایئ چې الله هېڅ هم نه دي نازل کړي نو تورات ته وګوره او دی کتاب ته وګوره مبارکون برکتونو والا دی الله اکبر دا کتاب داسې برکت والا دی که نه زه خبره اوږدولی نه شم د ټیم د کمي د لاسه خو لنډه څوک چې وایي د دې په ویلو کې برکت د دې په یادولو کې برکت د دې په زده کولو کې برکت بل ته ښوو کې برکت د دې په ښوو کې مرسته کول په کې برکت دا چې دی وي په ژوند کې دی برکت په بچو کې به دی برکت چې دا دی عملي کو په رزق کې به دی برکت عزت بدل الله درکړي حدیث کې راځي که نه چې الله په دې سره ډېر قومونه عزتمند کړي د زړه سکون پکې پروت دی د دنیا او د آخرت خوشحالیانې پکې پرتې دي د دې کم کم برکت به ذکر کړو مصدق الذي بین یدی تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې مخکې د ده نه دي ولتنذر ام القرى او د دې دپاره چې ویرې ته اصل د کیلو مور ته وایي اصل ته ویله کېږي او القرى کیلو ته ویله کېږي نو اصل د کیلو هغه مکه ده چې ته ویرې مکې والا ومن حولها او هغه څوک چې چاپېره د مکې نه دي نو دې کې څوک رالو ټوله دنیا پکې راغلي والذین یؤمنون بالآخرة او هغه کسان چې ایمان په آخرت لري یؤمنون به ایمان لري په دې قرآن باندې آخرت نه چې یېرېږي نو هغه قرآن مني وهم علی صلاتهم یحافظون او هغوی په منځونو خپلو ساتنه کوي په دې دومره صفاتو کې الله د مونځ دا خبره وکړه دلیل دی چې مونځ کول ډېر اوچت عمل دی ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او څوک دی لوی ظالم د هغه چا نه چې جوړوي په الله باندې دروغ لکه چا جوړ کړي مشرکانو شرک چې کوي لازم به دروغ جوړي او قال اوحي الی یا وی وحی کړی شوي د ماته ولم یوحى الیه شی او حال دا چې وحی نه شوي هغه ته داسې شي یعنی یو سړی د نبوت دعوه وکړي والعیاذ بالله چې ما ته هم داسې وحی راځي لکه څنګه چې دا پیغمبرانو ته راځي او دا د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم داسې خلک را پیدا شوي بیا وخت په وخت دا سلسله چلېدلې ده قیامت پورې ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله او هغه چا نه چې وایي زر ده چې نازل به کړم زه په شان د هغه کتاب چې رالیږلی دی الله د دې درې قسمه خلکو نه لوی ظالمان الله وایي څوک شته درې څه خبرې دي الله یې دروغ جوړ کړي وایي چې ما ته وحي شوی ده زه به داسې کتاب راولېږم لکه څنګه چې الله رالیږلی دا به وي که نه د مکې مشرکانو به وي را به شي لو قلنا مثل هذا لقلنا مثل هذا لو نشاء لقلنا مثل هذا که موږ غوښتې موږ به هم داسې خبرې کړی وای داسې ګرانې خو نه دي یعنې موږ به هم وایي داسې وحي جوړه کړی الله وی حال ته ګوره ولو ترى او کوینې ته اذ الظالمون في غمرات الموت هغه وخت چې ظالمان به په زنکدن د مرګ کې والملائکة باسطو ایدیهم او ملائک
اوږدوونکي د لاسونو خپلو به وي د لاسونه به هغوی اوږده کړي د دوی د ساه به پټېږي په بدن کې په زوره به ترې دا ساه راوباسي اخرجوا انفسکم راوباسي ساګانې خپلې الیوم تجزون عذاب الهون نن ورځ بدله درکړی کېږي تاسو ته په عذاب د ذلت سره بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق په سبب د دې چې جوړولې به تاسو په الله باندې ناحقه خبرې یا ویلې به تاسو په الله پسې ناحقه خبرې هغه دروغ دي که وکنتم عن آیاته تستکبرون او وی تاسو چې د آیتونو د هغه نه به مو لویي کوله لوی د آیتونو نه څنګه انکار کول نه منل ها کیدی شي څوک دا وایي چې که مرګ راغی او دا سختې رالی نو باباګان خو شتي که نه او بوتان دي او پلانې صاحب دی پلانې صاحب دی هغه به یې دې سختو نه بچ کړي الله وایي نه نه ولقد جئتمونا فرادا او یقینا راغلی تاسو موږ ته یوازې کما خلقناکم اول مره لکه څنګه چې پیدا کړي وي موږ تاسو اول پیر یواز وترکتم ما خولناکم او پرېښودو تاسو هغه څه چې درکړي دي موږ تاسو ته وراء ظهورکم وروستو د شاګانو ستاسو نه هر څه پاتې شو دې کې زموږ دپاره درس نشته پکې څنګه چې راغلي یو داسې ځو ډېر هرس مه کوه والله که څه شی د ځان سره ویسو سوای د عمل او د ایمان دومره څه پیدا که چې دا ژوند پې روان او دا ګزاره پې روان او ته پې چا ته محتاج نه او بس نو رجوع به الله له حقه شان څنګه چې په اوله ورځ راغلي وو لغړ توغړه وما نرى معكم شفعاءكم او نینو موږ تاسو سره سپارشیان ستاسو الذین زعمتم هغه چې تاسو پې ګمان کو انهم فیکم شرکا چې بېشکه دوی په تاسو کې شریکان دي په هغو کې څنګه شریکان وو پرون ما وضاحت کړم د هغوی په مال کې او په بچو کې هغوی د دوی پکې برخه ده نو الله ورته وایي چی شو هغه خلک تاسو چې ورته ډډه لګولې وه لقد تقطع بینکم یقینا پرېکړې شو تعلق ستاسو منځ کې وضل عنکم ما کنتم تزعمون او ورک شو تاسو نه هغه څه چې تاسو به ګمان کوو هغه ستاسو هغه خبرې هغه قیسې هغه دروغ هغه هر څه شو هغه ختم شو